السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب محترم خدای کې روغ او جوړ اوسئ. د یو ملګری د څه وخت کېږي سګرټ وهي، بیا هم کوښښ کوي چې خپل سګرټ پرېږدي. یو هفته چې ونه وهي بل هفته کې بېرته بیا شروع داسې کوم دعا لري، کوم شرعي طریقه یې کولی شي موږ ته ووایي. اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. ستا ښکلا ستا مینه ته مې د ژوندون الحمدلله اهله والصلاة علی اهله. اما بعد، یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو کس سګرټ وهي، بیا ډېر کوشش وکړي یوه جمعه یې پرېږدي او بیا ونیسي، د څه نبوي نو طریقه د پرېښودلو شته او که نه؟ بلکل وروره، دې دپاره د پرېښودلو دا یې د ګهیځ د مانځه نه وروسته 10 ځلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، په ځان دې چوف کوي، فقط اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، او 100 ځلې د لا حول ولا قوة الا بالله وایي، او ماښام مانځه نه وروسته د 100 ځلې لا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، او 100 ځلې د لا حول ولا قوة وایي، په ځان دې چوف کوي. او هر کله چې دته دا سګرټ وسواس پیدا کېدله، نو په دغه وخت کې د ډیر زر مسلسل وایي لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. دا د مکرر وایي، نو انشاءالله بیا به الله تعالی دا د دې نه خلاص که، او څه ناڅه د خپل ځان سره کوشش هم وکړي، او څه د هغه اذکار ووایي. د ټولو نه د دپاره د ځان سره لږ کوشش کول پکار دي انشاءالله. او سره نږدې خو نه یو، که نه د دې دپاره په هغې مرچو باندې تور مرچ چې وي، مکمل مرچ چې هغه میده شوي نه وي، او په هغې باندې یو دم کېږي، هغه مرچ په جوب کې ورسره ګرځوي، او چې کله هم دته وسواس پیدا کېږي یو مرچ خولې ته واچوي او وسواس مکمل ختم شي. تقریبا هغه د 21 ورځو دپاره علاج دی. او دا چې تاسې به لرې وئ، نو دغه طریقه دا بله چې ما درته یاده کړې، دې سره م انشاءالله مشکل حل کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمی پر تیارش پو سبا وشیندم، تمی پر تیارش پو سبا وشیندم، ستا ښکلا ستا مینه